سلامونه ملګرو، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری رحمان بونیری. هغه شاعر وایي چې ژوند کوو نو خامخا څه کار خو به کوو، چې ژوند کوو نو خامخا څه کار خو به کوو، د رزق وسیله ده نو روزګار خو به کوو. د نور حیدر بایي دغه د کاسمیټکس روزګار دی، یعنی بزنس دی. د خپل دکان اوس د حمید مارکیټ نه شفت کو دلته کې دوست محمد خان مارکیټ ته. که موږ وګورو د زړونو کم مشهور ډاکټر امیر محمد خان چې دی، دوی ته بالمقابل دوی دغه خپل دکان شفت کو. دا ستاسو د ټرست سبب دی چې دوی هغه خپل روزګار ایکسپینډ کو، سیوای کو، د هغه ځای نه د بهترین لوکیشن دپاره راوړو. زه دا کلیم کومه چې دلته کې به تاسو ته سټینډرډ کاسمیټکس یا چې کوم نور لوازمات دي، کډ سوټس دي، یا نور داسې قسمه پرایویټ تھنګز دي د لیډیز، هغه به هم تاسو ته د نور مارکیټ په نسبت باندې دلته کې په لو پرایس باندې په سټینډرډ کوالټۍ کې میلاویږي. نو مونږ خو اول دغه خپل ملګري ته مبارکي وایو. ډېره مننه چې دغه روزګار یې خپل ایکسپینډ کو، راغې دغه د سروایي او د غورغوشتو دغه خلکو ته یې خپل سروس پرووایډ کړی دی. او اوس ظفر بایي هم خبره وکړه چې د ده په پراډکټ کې او د بل په پراډکټ کې 700-800 روپۍ فرق وي. نو تاسو ضرور راشي. تاسو خو به ځان ته شاپینګ خامخا خپلو بچو ته، خپلو کور والو ته کوئ، خو چې تاسو راشئ د نور حیدر کاسمیټکس کې تاسو ځان ته شاپینګ وکئ، نو تاسو به دلته کې خپلې پیسې بچت کوئ. څه ویل غواړئ زموږ لیدونکو کتونکو ته په دې موقع؟ ډېره مننه رحمان بونیری، ستاسو ډېره شکریه چې کله موږ دغه تاسو ته دغه کړی دی تاسو راغلي. بیا زه ټولو مشرانو چې کوم موږ سره راغلي دي، خپل لالا دي، ټولو مشرانو د ملګرو شکریه ادا کوو. او دویمه خبره دا ده چې مطلب هلته کې ما سره ډېر زیات کسټمر وو، هغوی به داسې راتله نو ما ته به ستاسو دکان موږ معلوم نه کړو، هغه مارکیټ کې دننه و. نو د هغوی د وجې بس موږ دا دکان دا چې زموږ د کلي اډه ده د سروایي، نو هغوی ته به اوس اسانه اکثر به وګرځېده. ما بورډ لګولی و بهر، خو اندازه خو دومره بورډ ته څوک نه ګوري، نو پته به ورته نه لګېده. نو اوس دا په مین ځای کې دی او انشاءالله موږ بس د خلکو د خدمت به کوو. زه ټولو شکریه ادا کوم، کوم دا مشران چې راغلي یا ملګري راغلي، ټولو شکریه ادا کوم.